بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم دا توبه په هر مسلمان باندې که زنانوي او کناری نوي واجب ده. اللہ جل جلالہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے ایمان والاو اللہ تعالی تا کامل توبه وباسئ. یادو ساتا چې کله انسان یو گناه وکړي نو د خلاف سلور گواهان تیار شي. د سلور واړو ذکر په قران عظیم شان کې موجود دی. اول گواه په د باندې زمکه شي، یعنی په کوم زمکه دا انسان گناه وکړي هغه زمکه په دې باندې گواه جوړ شي. ذکر رب کریم فرمایي یوم اذن تحدث اخبارها، یعنی په کوم ورځ زمکه خپل خبرونه را وباسي. دویم گواه د انسان اندامونه دي. ذکر رب کریم فرمائی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، یعنی په کوم اندامونو گناهونه شوي دي هغه اندامونه بعد د قیامت په ورځ باندې په دې باندې گواه کیږي. دریم گواه چې دنو هغه فرشتي دي. رب کریم فرمایي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، او سرورم گواه چې دانو هغه اعمال نامه ده. ذکر رب کریم فرمایي واذا الصحف نشرت، وس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی خپل امت ته یو طریقه ورخایي او ورته فرمایي چې دغه گناهونه به رب کریم تاسو ته څنګه قبلای. نو رسول الله علیه السلام مبارک د خپل امت ته یو حدیث بیانای او فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، کوم انسان چې توبه وستلا نو دا داسې دا ګویا چې بیخي ګناه نوي کړي. دلته امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې کوم انسان الله جل جلاله ته توبه وباسي نو دغه انسان با پزان کې درې شرطونه پیدا کوي. اول دادا چې ګناه به فرګدي او بیا به تر منع کیږي، دغه ګناه تبا بیرتا او پسې نه کوي. او دویم دادا چې په ګناه باندې با پښیمانه شي. کوم انسان چې و ګناه وکړي او بیا توبه وباسي نو په دغه ګناه باندې با پښیمانه کیږي چې رب کریم دا ګناه مې ولې کوله. ځکه حدیث کې مرضی چې الندم توبتون، کوم انسان چې پښیمانه شو نو دا عین توبه ده. او دریم شرط پکې دا دی چې دا بقصد او عزم کوي چې هغه ګناه به بیا نه کوي، هغه ګناه ته بیا رجوع نه کوي، نو الله رب کریم د انسان دا توبه قبلای. ورنه کچړته یو شرط پدې کې مبقوس شو او یو شرط پکې موجود نشو نو رب کریم بیا دغه انسان توبه نه قبلای. یاد وساته دا توبه چې دانو الله جل جلاله ته ورډېره محبوبه ده. کوم انسان چې الله جل جلاله ته پښیمانتیا اختیار کی او رب کریم ته سر په سجده باندې ولګي او د خپل سترګو نه اوخ کې توي کی او بیا فاغي باندې پښیمان شي نو رب کریم غیرتی ذات ته الله جل جلاله باورتا تمام گناهونه معاف کی. منګ او تاسو کو خیال په کور کې رانه انسان خپشي نو هغه انسان راضي کول بیا ډیر ګران وي. کمور او فلار وی او کورونه وی او کو خزوی او کو بلسوی او دا الله جل جلاله دا رضا چې دانو دا ډیر اسانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ او تاسو ته یو خپل طریقه را خودلې ده چې څوک د رب کریم نافرمانی وکي هغه کارونه چې رب کریم په امر کړی دی هغه اونکی، هغه کارونه چې رب کریم ته منع کړی دا چې دا کار مکوي او دغه کار وکي نو بیا دغه انسان خامخا ګناهګاریږي. رسول اکرم سید العرب والعجم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موتات ولار راخای چې دغه انسان بس
څنګه رب کریم معاف کوي؟ نو رسول الله مبارک وایي او فرمایي چې توبه وباسا رب کریم به تمام گناهونه معاف کړي. زار شم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نا چې د خپل امت ته څومره لارې ښودلې دي، څخکلې طریقې ورته ښودلې ده، ځکه انسان په دې زمن کې نه معصوم دی او نه محفوظ دی. خامخا ترنه ګناه کیږي، که شیخ دی، که عالم دی، که امی دی او که بوډا دی، که زنانه ده او که نارینه دی، که هر څه بلا ده خو چې بالغ وي او د رب کریم نافرمانی وکي، رب کریم بیا خامخا رانیسي. رسول الله علیه السلام طریقه راخایي او راته وایي چې توبه وباسه رب کریم به دې ګناه معاف کړي. امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک یو حدیث ذکر کړی دی، د حدیث راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ابن آدم خطاء وخير الخطائین التوابون. هر بنی آدم تا خطا کون کې دی او غوړه خطا کون کې هغه انسان دی چې الله جل جلاله ته توبه وباس او رب کریم ته رجوع کی. ذکر توبه معنی د رجوع کول، بلځه کې رب کریم فرمایي توبوا الی الله توبه نصوحا. الله جل جلاله ته کامل توبه وباسي. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. رب کریم بستاسو تمام گناهونه معاف کی. رب کریم بدرته جنت درکی. رب کریم بدرته نور انعامات هم در باندې وکي. رب کریم بدر باندې احسانات وکي. وګورا کچړ ته په اخلاص باندې د الله جل جلاله ته توبه وباسي، په خپل ګناه باندې پښیمان شي، نو الله جل جلاله بر تمام گناهونه معاف کی. خو شرط پکې دا دی چې ای یقلع عن المعصیه، یعنی ګناه پر خودل. دیم شرط پکې دا چې ایندم علیها، په دې ګناه باندې با پجړه کې پښیمان شي. دریم شرط پکې دا دی ایعزم عزما جازما الا يعود الیها ابدا. کلک اراده بداو کې چې یا الله جل جلاله اوس می دا ګناه وکړه رب کریم بیا بدا ګناه نه کوما، نو رب کریم بر توبه قبلای. ځکه هر شی شرط غواړي، بغیر د شرط نه مشروط نه ادا کیږي. رب کریم بستا دغه توبه او رب کریم باندې ستا دغه رجوع حل قبلای چې کله پکې دا شرطونه موجود وي. او ورنه که چرته توبه وباسي او 24 غنټې دا وای چې رب کریم توبه می دا او توبه می دا سجده ولګي او بیا دغه ګناه کینو دا یو قسم لا دوکه ده، غداری ده، د خپل ځان سره غداری ده چې تا ته الله جل جلاله فرمایل توبوا الی الله توبه نصوحا. او رسول الله مبارک درته فرمایل چې توبه وباسه غواړی دا ګناه نه بداسه صفاشي گویا چې تا بالکل په مخ د دنیا کې ګناه نه وی کړی. نو الله جل جلاله دې مونږ ته د توبې توفیق را په نصیب کړي. دا توبه واجب ده، غوړې غزه توبو څخه د امر ده، امر لپاره د وجوب ده په هر انسان باندې، که زنانه وي او کناري نه وي توبه دې وباسي. ځکه غزان خپل انسان په دې خپل غریوان کې سوچ وکي، نو هر انسان نه ګناه شوی ده. مونږ کوم ګناه نه ده پرخي، مونږ غیبت کړی دی، مونږ منافقت کړی دی، مونږ ظلم کړی دی، مونږ چغلی کړی ده، مونږ د رب کریم نافرمانی کړی ده. د الله جل جلاله احکامات تمغاړ نه دی خو دی، بعض اوقاتو کې رانا پر خودل شوی دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري نه ده کړی، سنت هم شاته پر خودل دی، قولی او فعلی وی. نو ما ته ګناهګار یو ګناهګار نه یو. دا توبه به وباسي رب کریم، ګناه هم کړی دا رب کریم بیا راته د ګناه کولو توفیق مرا کوا او رب کریم همیشه د پاره با ز ګناه نه کوما. الله جل جلاله با ستاد ګناه معاف کی، رب کریم مدد هم اجر در کی، رب کریم بدر باندې انعامات مو کی، رب کریم تبا محبوب مو ګرځيږي. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. رب کریم در تمام ګناهونه معاف کی. عظیم خبره ده، کمزوري خبره نه ده، معمولی خبره نه ده. سړی عقل لري، شعور لري او دی آیات ته متوجی شو، معنا مفهوم یاد کی او دا یقین او ایمان یو توبه وباسي، رب کریم ورته خامخ مغفرت نصیب کړي. رب کریم به
توبه قبلای الله جل جلاله ورته دنیا هم خسته کوي رب کریم به ورته آخرت هم خسته کوي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بشکلا یو ګناه ته صادره شولا رسول الله مبارک د برال دا ګناه مې کړی دا ګناه مې کړی دا رسول الله مبارک به ورته فرمایل توبه وباسي دا طریقه مونږ را خو دا مونږ تعلیم ده دا مونږ نصيحت ده چې ګورستانه بخامخا ګناه کیږي بیا په دې زمانہ کې خو شیخ او مولا او طالب د ټول نه ګناونه کیږي رب کریم دې مونږ ته د توبې توفیق را په نصیب کړي رب کریم دې مونږ د توبې نه محروم نه کی محرومه رسول الله مبارک فرمایي وای هر بنی آدم خطا کون کې ده او غوړه خطا کون کې هغه انسان ده چې هغه توبه وباسي توبه دا ډیر عظیم فضیلت دی اهمیت لري فضیلت لري الله په خوشاليږي رسول الله مبارک په خوشاليږي الله جل جلاله دې مونږ ته توبې توفیق را په نصیب